مونږ به نیو ماډل ته لاړ شو. په نیو ماډل کې مونږ دلته کې راغلی یو که نه ډیفالټ چې کوم سیټینګ دی مونږ هغه الن څه کوو سلیکټ کوو چې مونږ په دې خبرو اول پوه شو که نه په دې باندې مونږ پوه شوي وی مونږ ګریډ سلیکټ کړی دی دلته به کې ایکس ډایرکشن باندې 4 په واي ډایرکشن 4 دلته مونږ ځان ته وایو چې یاره 2 ستوري دي 1 دي دغه څه خبره نه به وکړو. په دې کې داسې وړې وړې خبرې دي چې مونږ هغه وپېژنو که نه هغه وړې وړې خبرې واړه واړه ټولز مونږ یوز کړو که نه انشاءالله مونږ ته بیا ډېره زیاته اساني ښه ټیک شو که نه زموږ سره 2 ویوز کولاو شول 4x4 صحیح ده دا زموږ سره څه دی مونږ 2 سټوري کړی ده دلته کې مونږ اوس په کم سټوري کې ولاړ یو دا پته هم در کم ځای کې نه لګي دا هم در دغه ځای کې نه هم لګي او دلته کې یو نظر ورکړه په دې ځای کې ګوره څه پته نه لګي ټیک ده که نه ښه ځان په دې باندې پوه کوو چې دا څه دي. اوس مونږ وایو یاره دا خو 3D ویو ده که نه مونږ څه کتل غواړو اوس الیویشن کتل غواړو څه کتل غواړو الیویشن به څنګه ګورو دلته کې لیکلی دی یو پلان ویو ده دا زموږ سره څه ده الیویشن ویو ده دا 3D ویو ده نو مونږ الیویشن راوالو د څه به راوالو د 1 هم راغستی شو د A هم راغستی شو د A هغه به څنګه وي 1 2 3 4 وکې ښکاري که نه مونږ ګورو ښه A سلیکټ کړه 1 2 3 4 A باندې مونږ ته څه ښکاري ښه اوس زمونږ په الیویشن باندې ولاړو اوس مونږ وایو چې نه دا چینج کوو څه ته پلان ته نو په کوم سټوري کې ودرېدل غواړې نو زه هم په بیس کې ودرېدل غواړم ټیک ده زه اوس یم نه په بیس کې ودرېدل ماله نه و پکار په څه کې ودرېدل پکار و په فسټ کې پکار و که نه نو موږ به څه چلو کړو دا یې موو ټو اپ دا سټوري 1 شو صحیح دی دا ونې وګوره بیس و که نه دلته ښکاري یې دا بیس دی زه چې به دې اپ او ډاون ایرو باندې کلیک کوم ګوره اپ باندې اوس څه شو سټوري 1 اوس څه شو سټوري 2 نو دغه سلیکشن به موږ ته دغه ځای کې نه پته لګي صحیح ده نو موږ به څه چلو کړو لاندې به راشو مونږ به دلته کې چې په کوم سټوري کې ولاړو په دې 3D کې مونږ ته هغه سټوري شو کېږي صحیح ده که نه سټوري 1 کې نو هلته کې وګوره کوم ځای کې مونږ ته هیچ شی دی دلته وګورئ اوس چې دلته په کوم الیویشن کې ودرېږو هغه طرف ته به هغه الیویشن ښکاري نو مونږ به چلو چې الیویشن ته به لاړ شو که نه 1 به وي په 1 باندې به A B C D ښکاري که نه دې خوا ته وګوره دې لیفټ سایډ ته دلته مونږ ته یې شو کړی دی خیال دی ورته په دې باندې پوه شو زه یم یاره دا مونږ ته 3D ویو وښایي دا یې راته 3D خو وایي نو مونږ څه وایو دا مونږ ته پلان کا او بیسیکه دا ګریډز مونږ ته شو کېږي صحیح ده که نه ښه اوس دا څه څیز دی پان مطلب په دې باندې مونږ دې څه کولی شو مومنټ ولا کولی شو صحیح ده او دا پان زمونږ سره په دې مونږ ماوس سکرال بټن باندې به لکه په اټوکیټ کې کار کوو که نه نو هلته کې به موجود و ښه دا څه شی دا مینیمایز دی زوم آوټ دی دا زوم ان دی زوم آوټ دی دا داسې ورو ورو او دلته کې ګوره تیز تیز اوس دلته کې دا څه دی ریسټور ټو پریویس زوم وختي چې څنګه زوم و هغې ته یې ریسټور کا ریسټور ټو فول ویو لکه زیډ انټر A انټر مطلب یې دا دی اوس په دې کې دی که نه ربر بینډ زوم څه شی زما صرف دا ځای پکار دی ٹھیک شو نو ته واپس واپس صحیح ده دا انالیسس رن کیږي په دې باندې ښه دې لاک کیږي په دې رن کیږي پوه شوې په دې خبره باندې ښه دا پرسپیکټیو ټوګل دی څه شی دی
نو پرسپیکټیو شو نو موږ به اوس روټیټ کولی شو ځان ته یعنی پرسپیکټیو کې به ځای زموږ سره داسې ښکاري نو دا موږ اوس پلان ته لاړ شو که نه بیس پې ټیک شوه ښه اوس د ټول نه اهمترینه خبره بله څه ده مونږ وایو یاره مونږ خو کالمونه ډیزاین کوو خو هغه شارټ کالم یې فار ایګزامپل مونږ وایو چې یاره دا لاندې باټم سټوري چې ده که نه دغه تقریبا څونه به کاري 3 فوټ یا 4 فوټ څونه چې ده کته ځي ښه اسکیویشن چې کوي د هغې نه بعد سټوري 1 او سټوري 2 دا ته بیا اخیستی شي ښه شاید سره د کالم د ډیزاینینګ ښه کافي برخه راځي پوه شئ ښه په دې څیزونو ځان پوه کړو که نه د دې د پوهې نه بغیر ممکن نه دي صحیح ده که نه د دې د پوهې نه بغیر څه ممکن نه دي ښه ډسپلی اپشن نه زموږ سره دا ډسپلی اپشن دا یوې ډسپلی اپشن په دې کې دې څیزونو ته نښې شوي دي آبجیکټ پریزنټ ان ویو او دا څه سپیشل افیکټ دی او دا څه دي ادر سپیشل آیټمز دي ښه په دې کې اوس موږ دا څه د چیک مارک شوی دا بای ډیفالټ ټیک دی یا زموږ نه په دې کې څه غلطي راغلي یا زموږ نه څه مارکینګ شوی که نه هغه بیا موږ ریسټور ټو ډیفالټ کوو ښه دې کې ګوتې نه وو پورا ای ټیپ دی په دې بیا راځو ښه اوس زه وایم چې یاره په دې کې یاره ښه سی ډي ای پکې هم پکار دی او موږ خو دا غزګي نه راغلي یو دا به اوس موږ نیو رالو نه موږ به ورته وایو چې موږ نیو نه رالو پوه شئ دلته به رایټ لیکو موډیفای ګریډ ایډ موډیفای ګریډ وګورو ته ایډ موډیفای ګریډ کلیک کړئ ها دلته کې څه لیکلی موډیفای شو راغی که رانغی ښه دا زموږ سره سټوري هغه نغه دی صحیح دی که نه چې لاندې سټوري زموږ سره څونه ده او له پاسه څومره ده ټیک ده که نه دې کې مونږ ګوتې نه وو ښه مونږ به په څه کې کار کوو موډیفای شو ګریډ سیسټم باندې په څه باندې دا یې موډیفای او له پاسه به څه لیکلی دی ایډ نیو ګریډ صحیح به لیکلی ایډ نیو ګریډ او دا شته به موډیفای کو رالو که رانلو ښه دلته کې لیکلی دی اردینیټ ډسپلی ګریډ ډیټا ایز اردینیټ او دلته وګوره ډسپلی ګریډ ډیټا ایز سپیسینګ نو موږ په اردینیټ باندې کار وکړو که په سپیسینګ باندې پیژندل غواړي ای زموږ سره زیرو دی یعنی د زیرو نه د بي په زموږ سره څومره ایریا ده څونه لینت دی 24 د زیرو نه د سی پورې څومره ده 20 ځکه ملټیپلایډ بای دا ډېره ګرانه نه ده په دې باندې کار کولی شو نه شو پې که نه اوس که دلته مونږ ای دغه انټر کوو که نه نو هغې له به څه چل به کوو د دې سره به 24 ایډ کوو نو به ورته لیکو نو مونږ ورته وایو یاره سپیسینګ یې کا صحیح کا اے نو 24 بیم 24 سیم 24 ډي چې دی هغه 0 ټیک ده که نه دلته ورته ګوره ایډ سمې کو ای ورته راغی دا 0 به څه شي 24 او دا لاندې به 0 شي وینې راغی که رانغی ښه په دې کې ته داسې هم کولی شي چې دا ا خو 24 دی ا نه بي 24 دی بي نه سی 24 دی سی نه ډي 24 دی ډي نه ای 24 دی ټیک ده که نه خو ته چې د ا نه بي دې څونه شي 12 دې شي هلته وګوره دا اخرنی دې هم 12 شي 12 نو 20 دا پکې 20 شو دا نور څو شو 24 په دې پوه شوې او که نه
او دا زموږ سره ایکس ګریډ ډیټا وه. اوس واي ګریډ ډیټا دا خو موږ په دې ایکس طرف باندې ځان څه کو ایډینګ وکړو په دې زه به د 1 2 3 4 زه مې یاره 5 پکې پکار دی. نو دلته کې چې زه راشم که نه لکه دا 4 دی ماله بل 8 کړی نه دی زه یم چې ماله یو 24 بل پکار دی څه پکار دی دلته کې څه ښایي نو 8 کا څه ورکړه دلته کې 24 راغی. ها په دې خبرو باندې مونږ پوه شو صحیح ده که نه. دا جنرال ګریډ دی په دې کې موږ څه کار نه کوو ټیک شو که نه. ها اوس زموږ سره ببل سایز په دې ځای کې دی 2 انچ دی مونږ دې ځای کې نه ورکوټی کولی او راغټولی شو. ښه او دا ګریډ سیسټم نیم دی G1. دا به زه اوکې کوم چې موډیفیکیشن وشو که نه اوکې مې کو بیا به اوکې کوم رالو هی دی د ډي نه او لیکلي وته هم دی 20 او دا نور څو دي 24 په دې باندې پوه شوې که نه. स्टोरी modify story data data څه وایي master story به کې کومه یوه ده دې ته یس کړی دی دا similar to دا نان دی دا څه دی story 2 دی دا نو ده ښه دا story 1 هم باره دی او story 2 هم باره دی. نو story 1 څه کما 3 فوټ به کو story 2 به باره کو زه ته ٹھیک شو کنه لاندې وګوره اوکې quick add story بل story وته رااله که رانله modify کا هغه باره ده ریفریش کا دا لیست هغه دراله دلته کته شي نه اوکې کا اوکې کا په کم سټوري باندې موږ ولاړو په 3 ډاون شه 3 سټوري شو دلته کې به د هیچ کې شو کېږي صحیح ده که نه موږ د دې نه کټ کولی هم شو دلته راشو ښه دا کویک ایډ دی که نه دلته کې سلیکشن خو نه کېږي که نه دا یې څه لیکلی دی ایگزسټینګ سټرکچر سټوري دا دې څه کا ریفریش یې کا لاړه دی هلته لاړه دی که نه دا موډیفای کا دې کې څه کول غواړي دا دې ډیلیټ کا دا هم ډیلیټ کا صحیح ده دا دې د نښه وکړو چې دا مسله نه وي نه ټیک شو که نه دلته راشه دا ډیلیټ کا ورپسې هم ډیلیټ کا ورپسې هم ډیلیټ کا دې خوا ته راشه د دې نه دا هم ډیلیټ کا ټیک شو که نه 44 فوټ ولې شو 24 کا ټیک شوه ته یې اوکې کا چې څه ریفریش کا دا ویو په کوم سټوري کې ولاړم سټوري 2 سټوري ډاون په دې موډیفیکیشن پوه شئ که چې د په دې موډیفیکیشن نه پوه نو بیا خو به دننه کار کېږي نه ټیک شو که نه ښه یو خو موږ داسې کولی شو چې ځان له به د اټوکیټ نه میپ راوړو جو خو اکثر به داسې یونیفارم ګریډ سیټینګ او یونیفارم ګریډ باندې اکثر بلډینګ ډیزاین شوی پوه شوې که نه ښه اوس مونږ په دې باندې پوه شو اوس مونږ ګورو که نه یونټ سیټینګ ګورو مونږ خو یونټ سیټینګ هلته څنګه راغستی ډیفالټ نو مونږ به دې اپشن ته راشو دې ډسپلی یونټس ته دلته کې وګوره هر څه به فوټونه کې دی بس ټیک دی مونږ به دې کې څه کوو هېڅ قسم چینجز نه کوو ښه هېڅ قسم اوس څه کوو به مخکې
اوس د دې ته کالمونه څنګه اساین کیږي او بیمانو ته څنګه اساین کیږي کالمونه څنګه اساین کیږي او بیمان مونږ چې دلته کې راشي دلته کې وګوره سنیپ کیږي نه د زګونه څه کیږي سنیپ کیږي دې کې تراشه صحیح لیکل دی کچرته کې دا آفي مونږ دلته کې راځو سنیپینګ کیږي مسله به جوړی کنه سنیپ پر دې ځګنه ان کیږي ښا سنیپ په دغه ځګنه ان کیږي لکه څنګه چې موږ په اټوکیټ کې کوو دا دی پیژندو اوس دلته کې وګوره دای سری کله کویک ډرا بی ملي کله کنه ده ها دلته کو ون سټوري دا نو که چې موږ په دې کم سټوري کې چې ولاړو سټوري ون بیم بس صرف دې ته اپلای کیږي لاندې ته باندې اپلای کیږي او که چې دا موږ آل سټوري کو او بیم راوالو دې ته پوس کوي ښا دې ته پوس کوي چې څنګه بیم ده ګوره دوه د بیمانو اچولې شو صدا واچولې شو کنه کلرونه شو کړو کنه ها دا موږ ډیفالت سیټینګ کوو کنه دا کویک ډرا کالم څه شی دی مطلب دا زموږ سره هغه ګرد ټایپ دی کنه دلته وګوره کنکریټ کالم کې دا خو مونږه سه اذان پوها کو الته کنکریټ بیم ورا چول پکارو دلته راشه دي سي ورواچو ولا شول کنه لا ها د دې په مدد سره ډسپلی اپشن ہے سیټ ډسپلی اپشن وګوره کلیک مو دا اسکیپ کا چې کینسل شي یعنی لازم سره سره الو کالم ان بیم زرالو دا وته د سي اساین کیږي نور د ټولو نه اولنې سیس دا خو بیا ځان پوها کوو کنه په دې باندې ځان پوها کوو د ټولو نه اولنې سیس د دې ګریډینګ نه بعد میټیریل چې دی کنه دلته برازو ګوره دا به ډیفاین کولی میټیریل به ډیفاین کولی سیکشن به ډیفاین کولی او لوډ کمبینیشن لوډ پیټرن دا ټول هر څه به ډیفاین کولی مونږ ته صحیح ده خو مونږ اوس ګورو دا اساین کیږي څنګه نه دا اساین طریقه دی هغه پوه شوي ټیک ده کنه دا دې نه واړو کنه نه دا نو دلته برا شو ده یا دلته کې دې چې مونږ ته ښکاري خاوس چل ده بدی کو خنده بیم سایز شته او نه بګه د کالم سایز شته خدا موږ سی په میثډ باندې ځان زو سویما اډ دلته کې لیکل دی کنه ګلو جاین ټو ګریډ څه شي ګلو پیژنې سجل کوي دقه زو زما کنه اډ موډیفای د زما دلته بګه ما سره ګلو س اپشن شته کنه شته ٹھیک ده کنه نشته پکې مونږ براشو دا به کینسل کو ګلو جاین ټو ګریډ ته براشو څه چل وشو خاصه مونږ دلته کې ګورو کنه د څه دی کاپی ایسټینګ ګریډ اډ فرام دا موډیفای کو کنه دا کوم ګریډ چې دی کنه دا 24 دی دی به 30 کو مونږ هغه ګلو لته خو اوس په دا مونږ اوکې کو کنه ریفرش پې د څه چلو کو بیم بس ایم ایکسټند شو او کالمونه یې مخوا کړو ٹھیک ده موډیفای سیکشن کو ته ګوره دی خوا ته ګوره 24 په ځای باندې دام 30 کا دا اوکې کا دا ریفرش کا دا 30 بای 30 زو سره د یو حال لا کوي نه ها اوکې کا راغه کرانه غه ګلو اپشن زموږ سره پته نه لګي بده کې څنګه سم مسله ده
ګلو ټو ګریډ مطلب دی که نه چې لکه زه وایم دا کالم خو ما ایکسټنډ کو خو دا پیلر دی په خپل ځای بیمان دی په خپل ځای پاتې شي دا دې څه شي دا دې ګلو شي او موډیفای ته دې مونږ لاړ شو دا دې مونږ موډیفای کو او دا د 30 په ځای لکه مونږ وایو چې دا دې 27 شي پته نه لګي سب پرابلم ښیي ښه دا بیا چیک کو صحیح ده دا اهم اپشن دی صحیح شو ښه اوس د دې نه بعد زه بسې که نه مخکې ښه د دې نه بعد مونږ دې د میټیریل ډیفاین کوو څه به ورته ډیفاین کوو میټیریل به ورته ډیفاین کوو مونږ به دلته کې څه رالو ایډ نیو میټیریل په دې کې خپل شته خو موږ چلو کوو ایډ نیو میټیریل نو دلته کې دا ټیک دی او میټیریل ټایپ کنکریټ بشي او 4000 پی ایس آی بشي صحیح ده که نه اوکې څه راغی په 4000 پی ایس آی باندې زمونږ سره دلته کې به څه چل کېږي کالم به تیارېږي ښه ډېر په غور ورته ګوره دا میټیریل نیم دی 4000 پی ایس آی کنکریټ دی که نه دی ښه دا نوټس ولا شو که نوټس پکې لیکي نو ولیکه پکې شو میټیریل پراپرټي ډیزاین که نه هغه هم دلته کې څه دی 4000 پاوند پر کیوبیک فیټ دی میټیریل په دې کې مونږه څه کار نه کوو صرف مونږه میټیریل ډیفاین کوو ښه په دې ځای کې مونږ څه کوو مټیریل ډیفاین کوو ها ښه مونږ له سره کړی دی specify weight density او دلته کې څه لیکلی specify mass density نو مونږ دلته کې وایو که نه مونږ ځان له کم کوډ راغستی دی ښه دلته کې یو دی آیسوټروپک او یو دی څه شی دی ارتوټراپک دا دوه خبرې نه دي دا چې میټیریل ډیفاین شوی نه لکه 4000 پی ایس آی اوس نوی میټیریل دغه کېږي نو ته بیا څه کوې ارتوټروپک ته به راځې ښه په دې کې به دا خبرې لیکې صحیح ده که نه چې ستا چې کوم میټیریل دی صحیح ده هغې له هلته به د نوم چینج کړی د هغې ماډولس څونه دی شیر ماډول څونه دی کوپیشن اف ترملي څومره دی پویزن ریشیو څومره ده خو دا مونږ ته په ای سی آی کې مخکې نه ډیفاین شوي دي نو مونږ ځکه دا ارتوټراپک په ځای باندې سره آیسوټراپک دا میټیریل نه مخکې نه ای سی آی کوډ کې څه شوي دي دا یې مونږ ته ښوولي دي امریکن کنکریټ انسټیټیوټ ای سی آی ښه اوس دلته کې زموږ سره دی که نه سپیسیفای ویټ ډینسټي او دلته کې زموږ سره دی ماس ډینسټي اوس مونږ وایو ویټ پر یونټ والیوم زموږ سره څونه دی پاوند پر کیوبیک فیټ دی صحیح شو که نه دا به مونږ ډیفالټ څه کړو پرېږدو ماس پر یونټ والیوم زموږ سره څومره دی 4.6 دلته وګوره ماس پر یونټ والیوم زموږ سره څونه دی 4.6 دی نو دا ویټ دې څنګه بیا راوتی دی دا ویټ 150 پاوند څنګه راغلی دی ټیک شو که نه دلته کې مونږ دا خبره په کیلو نیوټن پر میټر کې به ګورو مونږ به دا یونټ نه دی یونټ دا به وکې کم که نه دی له به بیا راشم ښه خیر دا به کینسل کړم دا یونټ نه دی دا کوم ځای کې نه چینج شو دا ټول زموږ سره په څه کې دی ټوله خبره زموږ سره په پاوند کې دی که نه پی ایس آی نو دلته کې بس مونږ دغه نه څنګه اړو مونږ وایو چې ته مونږ له څه وکړه میټریک ایس آی ډیفالټ یې نه کړمه او دغه په میټرو کې به راشي که نه نو زه بس دلته کې راشم دی ډیفاین کې میټیریل ده او دا به څه کړمه موډیفای به یې کړمه 4000 پی ایس آی به موډیفای کړم راغلی دی که نه دی ښه ډېر زیاته ګرمي ده بلکل
زموږ سره ټولې خبرې په کیلو نیوټن پر میټر کیوب کې رالي که رانلي رالي. اوس مونږ وایو که نه چې د ویټ څنګه معلوم کړی دی، ماس معلوم دی، دا ویټ څنګه معلوم شوی دی که نه. ماس پر یونټ والیوم، ویټ پر یونټ والیوم دا دی 2402.77 که نه. اکسل شیټ په کولاو کړو، هلته به وګورو چې دا څنګه راغلی دی. ښه ځکه چې مونږ خو په ده باندې یقین کوو، خو چې دا زموږ د کتاب سره راویستې دي که نه دي دا خبرې، دا هغې سره برابر دي که نه. لږ ویټ ورته ښه مونږ څه خبره کوو، مونږ وایو مونږ له یې څه را کړی دی، ماس یې را کړی دی. صحیح را کړی، ماس یې را کړی که نه. او جي زموږ سره څه دی، نو ماس یې مونږ له څومره را کړی دی، دلته کې راشه ته دا پارت 2 کې به بیا دا بله وکړو. ښه دا به څه وکړو، پارت 2